د بلخ ولایت د مستوفیت اداري مسؤلان وایي چې د روان کال په تېرو شپږو میاشتو کې 840 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د بلخ ولایت د مستوفیت مالی او اداري امیر د خپلو وروستیو فعالیتونو په تړاو خبر ورکړ. د یادې اداري مسؤلان وایي چې د روان کال په تېرو شپږو میاشتو کې 840 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. حدود 845 میلیون افغانی طی 6 ماهینه از اول برج عمل الی اخیر برج سامبوله عواید به دست آوردیم. دوی زیاتوي که څه هم د مالی وزارت لخوا ورکړل شوې کچه 660 میلیونه افغانۍ وو، خو دوی د ښه مدیریت له امله دغه کچه 840 میلیونه افغانۍ ته پورته کړي. پلان داده شده به ما در حدود 660 میلیون بوده که ما نسبت به مدیریت سالم به اصطلاح این مستوفیت عواید ما خیلی ها خوب است و تزدید داریم. د مستوفیت اداري مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې د دولت د عایداتو لوړوالي لپاره د عوایدو سرچینې پیدا او وپیژني.